په مانځه کې ټول څومره فرض دي او کم کم دي نو دا ټول زه تاسو ته په دې ویډیو کې په تفصیل سره بیانوم. صحیح شو؟ نو سمې عزتمندو په مانځه کې ټول 14 فرض دي او دا 14 چې دي کنه کدی کې تاسو نه چر یو هم په مانځه کې پاتې شو نو مونږ باندې کېږي دا په سجده سهو باندې هم نه راګرځي. کوم دغه ټایم کې تاسو ته یاد شول چې مونږ نه خو په مونږ کې دا پاتې شو دغه ټایم کې به مونږ دوباره کوي او که چېرې ټایم در باندې تیر شو او وروستو درته یاد شو چې هو مونږ نه خو مونځ کې دغه فرض پاتې شوی مونځ به بیا قضا راګرځوئ نو دا ډېر انتهایي ضروري دی ښه په توجه سره دا اوري او زده کوي. زما عزتمندو مونځ کې ټول 14 فرض دي اوه چې دي که نه اوه د مونځ نه بهر دي د مونځ شروع کېدو نه بهر دي او شپږ چې دي په مانځه کې دننه دي. کم چې د مانځه نه بهر دي که نه اوه هغې ته شرایط ویلې کېږي او کم چې په مانځه کې دننه دي هغې ته ارکان ویلې کېږي. صحیح شو؟ اوس چې کم د مونځ شرایط دي دغه اوه د مونځ نه بهر چې کم فرض دي دغې ته اول توجه وکړئ. صحیح شوه؟ نو زما عزتمندو دا چې دي که نه ټول اوه دي توجه ورته وکړئ. ټول نه اول چې دی ځمکه پاکه ځای پاک کم ځای باندې چې تاسو مونځ کوئ چې دا پاک وي په ګنده ځای باندې مونځ نه کېږي خو اوس د ځمکې پاکوالی څه شی دی بس زما عزتمندو ځمکه چې اوچه وي که نه بس دا پاکه ده که په دې باندې تازه څه ګن بلا پراته وي د میخې څه تشې متیاز وغیره پراته وي یا د دې څه ګن بلا پراته وي او اله لونده وي که نه بس بیا پې مونځ نه کېږي. او که چېرې په یو ځای باندې یو ځمکې باندې ساروی وغیره ستشي متیازي وغیره وکي یا نور سګن بلای وغرزولا خدا اوچ شول د ځمکه مکمل اوچ شو بس اوس دا پاکه ده اوس به مونځ کېږي. صحیح شوه؟ یو دا شو ځمکه پاکه. دویم د انسان بدن پاک د انسان بدن چې پاک وي هله مونځ کېږي که چېرې بدن پلیت دی بس بیا پې مونځ نه کېږي. دریم د انسان کپړې پاکې انسان کپڑے چې پاکي وي مونځ پې کېږي که کپړې پلیتې وي مونځ پې نه کېږي. صحیح شوه؟ څلورم د انسان ستر پټول ستر اوس ستر څه شی دی ستر چې دی که نه د ګوډو نه واله د سړي ستر چې دی د ګوډو نه والی تر نامې پورې دا دومره حصه پټول فرض ده. ښه اوس په دې کې زه تاسو ته یو خبره وکړم اکثر خلک رابطې کوي په بانین کې مونځ کېږي که نه بانین یا شرط وایي په دې کې مونځ کېږي او که نه نری بانین یا چولي زما عزتمندو بانین کې بالکل مونځ خو کېږي که چا پکې وکړو مونځ کېږي خو ګورې سنت نه دی ښه سنت لباس چې دی چې مکمل لباس یې اچولی وي. اکثر نوجوانان د سحر مونځ په ټایم کې ګورې سحر مونځ چې دی چې څوک په کور کې کوي بس په دې بانین کې کوي. نو زما عزتمندو بانین کې مونځ خو کېږي خو ګورې بهتر نه دی سنت خلاف دی. دونه ټایم خو څه په دې باندې نه لګي چې یو کپړې بس راواچوئ 15 سیکنډه به پې ولګي. نو زما عزتمندو کوشش کوئ بانین کې مونځ مه کوئ مکمل لباس مکمل کپړې ورته اچوئ دا سنت طریقه ده ښه د سنتو خلاف دی بانین کې مونځ کول او مکروه هم دی. نو زما عزتمندو د سړي دغه چې دی اوس ستر ګوډو نه تر نامې پورې دا دونه ځای که د چا پټ وي که چا سره مکمل کپړې نشته دی بس صرف یو څادر دی ورسره دی بوس څه کوي بس دغه ځای دی پې پټ کړي سړی نامې نه والی تر ګوډو پورې دغه مکمل ځای چې پټ کړي او مونځ ته ودرېږي بالکل مونځ بیا کېږي. خو صحیح سنت لباس بیا هم دا ته یم سوزل مې درته وي چې مکمل لباس دا سنت طریقه ده صحیح لباس دی دا ښه نو د سړي دا دی او د زنانه چې دی مکمل بدن پټول زنانو لپاره دا د دوی فرض دی. صحیح شوه؟ ها اوس بل څه دي د زړه نه نیت کول نیت د زړه نه کول فرض دی په خولې باندې که څه ویلي جایز دی خو د زړه نه چې دی دا فرض دی بیا. صحیح شوه؟ بل څه دي شپږم مخ ته قبلې ته کول مخ قبلې ته کول فرض دی. صحیح شوه؟ او بیا اخیری چې دی وخت پیژندل په خپل وخت باندې مونځ کول مازدیګر په ټایم کې مازدیګر ماسپښین په ټایم کې ماسپښین نو وخت پیژندل دا فرض دی. دا وچیو که نه دا د مونځ نه بهر دی دې ته شرایط ویل کېږي که دې کې هم یو هم کم مونځ نه کېږي یعنی ماسپښین په ټایم کې مازدیګر نه شي کولی مخ چې د بل طرف ته کوم مونځ دی نه کېږي قصدن که دی کو که غلطی نه شو خو بیا خبره ده نو دا چې دا د مونځ نه بهر فرض دی. اوس راځو د مونځ ارکان طرف ته یعنی هغه فرایض چې کوم په مونځ کې دننه دي دا که تاسو بیانوم. صحیح شه؟ نو دا شپږ دي زما عزتمندو دا م یاد ساتئ ښه که دې شپږو کې چا نه یو هم پاتې شو مونځ به نه کېږي مونځ به دوباره بیا کوئ. صحیح شوه؟ دا انتهایي په توجه سره وورئ ګورئ. صحیح شوه؟ نو زما عزتمندو د ارکان چې دي دې کې ټولو نه اول چې دی که نه د مونځ فرض وکړي تکبیر اولا دی لومبنی تکبیر الله اکبر دا فرض دی. صحیح شوه؟
یو دا دویم قیام کول په هر رکعت کې او درېدل دا فرض دی. اوس ته په دې کې یو نقطه بیانوم صحیح شو چې کوم زمونږ خلک غلطي کوي. زموږ عزتمندو اکثر چې خلک جمع لرا شي کنه نو امام په سبحان رب العظیم باندې ټیټ شوی وي. ټیک شو نو چې امام سره خو د سبحان رب العظیم کې شامل شو رکعت خورا کابو شو کنه خو خلک غلطي څه کوي خلک بس داسې کې الله اکبر او بس ډایرکټ ټیټ شي او نه درېږي الله اکبر کې او ډایرکټ سبحان رب العظیم تلار شي قیام پکې د سره اون کی بس دا مونږ بیا نه دی شوی د سره ځکه چې قیام فرض دی قیام ته نه پاتې شو. نو دې کې به تاسو څه طریقې کار کوئ چې تاسو راشئ که نه امام په سبحان رب العظیم باندې دی نو الله اکبر چې وکئ لږ شانتې به ودرېږئ یو سیکنډ دی ولې نه وي نیم سیکنډ دی ولې نه وي خو قیام به کوئ الله اکبر به وکئ لږ شانتې به ودرېږئ داسې چې لږ شانتې ودرېدئ بس بیا به سبحان رب العظیم کې امام سره شامل شي بس رکعت به مو برابر شي مونځ به مو وشي خوا مو فرض مراقبه کو قیام ټیک شو. نو خامخا به چې امام په سبحان رب العظیم دی لږ شانتې ودرېدل به کوئ یو سیکنډ یا نیم سیکنډ دی ولې نه وي خو ولاړ به لازمي کوئ صحیح شوه. نو دویم فرض چې دی په مونځ کې دننه هغه ولاړه ده لږه شان ولاړه چې چاته عذر نه وي. دریم قرت کول مطلقاً قرت کول دا فرض دی که قرت د بیخي اونکو په مونځ کې نه صورت فاتحه ویلې شوه او نه صورت ویلې شو بس الله اکبر دی کل او ودرېدې او بس اړو دې سونه وي نو مونځ دې نه کېږي بیا صحیح شوه که امام پسې خو بیا بله خبره ده خو چې یوازې کله داسې نو قرت کول فرض دی. دریم نمبر شو دا. څلورم نمبر رکوع کول د سبحان رب العظیم د پاره چې انسان داسې ښکته شي که نه دا فرض ده صحیح شوه که دا در نه چرې پاتې شوه مونځ بیا نه کېږي صحیح شوه په سجده سوه باندې نه راګرځي. بله دوه سجدې کول دواړه فرض دي او اخیری شپږم نمبر اخیری قاعده کول اخیری قاعده فرض ده که اخیری قاعده در نه پاتې شوه د دوو رکعاتو دویم رکعت باندې چې کېناست دی دغه قاعده فرض ده درې رکعته مونځ که چرې دی په دریم رکعت چې کومه ناسته ده دا فرض ده څلور رکعته مونځ که چرې دی نو په څلورم رکعت باندې ناسته چې ده دا فرض ده صحیح شوه. بس دا یو څو خبرې وي دا دیارلس واړه فرایض مې درته ووایي په دې ویډیو کې کوشش کوئ د زده کړې او د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کې مخکې پھیلاو کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسېږي.